بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو که چېرې په ګارنټۍ سره خپل حاجتونه پوره کول غواړئ، دا وظیفه د جنت خزانه ده. دا ډیر مبارک کلمات دي، ډیر خاص برکات او کمالات لري. دې وظیفې ته نبوي وظیفه هم ویل کیږي، یعنی دا وظیفه د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه هم را نقل کړې شوې ده. دا داسې وظیفه ده چې کله حضرت ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه د کافرانو په قید کې و، کافرانو په زنځیرانو باندې تړلی و، نو هغوی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته پیغام راولېږلو چې ای د الله رسوله صلی الله علیه و آله وسلم، زه کافرانو قید کړی یم، په زنځیرانو کې تړلی یم. نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته د قاصد په ذریعې سره دا کلمات مبارکه ورولېږل چې ته د دې ورد او وظیفه کوه، الله جل شانه به د ستا د خلاصي دپاره بندوبست وکړي. نو زما عزتمندو، کله چې حضرت ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه دا وظیفه شروع کړه، نو قدرتی هغه زنځیران مات شول او دوی د کفارو د قید او بند نه را خلاص شو. نو زما عزتمندو، دا ډیر طاقتور عمل دی، ډیر مبارک عمل دی، ډیره مبارکه وظیفه ده، ډیر طاقتور عمل دی، ډیر لوی اثرات او برکات لري. تاسو چې په کوم مشکل کې راګیر یئ، په کومو پریشانو کې مبتلا یئ، یا دشمن در باندې مسلط دی او تاسو کمزور یئ، یا هغه کسان چې بې ګناه په جیلونو کې پراته دي، بې ګناه د قید او بند تکالیف برداشت کوي، نو دې ټولو ته پکار دي چې دا کلمات مبارکه دې ډیر ډیر لولي. دا داسې وظیفه ده چې دا د اولیاء کرامو نه، صوفیاء کرامو نه او د بزرګان دین نه را نقل کړی شوې وظیفه ده. دا ډیره مختصره وظیفه ده او د لږو ورځو وظیفه ده. ان شاء الله تعالی د ستاسو ناممکنه حاجتونه به الله جل شانه پوره کړي. چې د کوم مشکل او د پریشانۍ د ختمولو دپاره تاسو دا وظیفه کوئ، ان شاء الله تعالی دغه مشکل، دغه پریشانۍ به الله جل شانه د ستاسو ختمې کړي. ځکه چې زما عزتمندو، دې کلماتو مبارکو ته د جنت خزانه ویلې کیږي. او چې کله د جنت خزانه ده، نو بیا به ورسره ضرور به ضرور د انسان مقاصد او حاجات هم پوره کیږي. د دې انسان مشکلات، پریشانۍ، غمونه او تکلیفونه به ورسره هم الله جل شانه ختموي. که چېرې زما عزتمندو تاسو دا غواړئ چې زمونږ په دې وظیفه کې د اثرات ډېر زیات وي، برکات او کمالات دې په دې کې ډېر زیات وي، نو یو 3 شرطونه زه تاسو ته بیانوم. دغه شرطونو باندې تاسو دا وظیفه وکئ، ان شاء الله تعالی د دې چې کوم انقلابات دي دا به تاسو په خپله باندې محسوسه کئ. لومبني او بهترین شرط دا دی، که چېرې د ستاسو اودس نه وي، نو صحیح طریقې سره پوره خشوع وضو سره به تاسو اودس چردام به وکئ. دغه رنګې زما عزتمندو، دویم شرط دا دی چې دا وظیفه به تاسو یکسوی په حالت کې کوئ، د تنهایۍ په حالت کې به یې کوئ چې بل څوک تاسو سره نه وي، یوازې تاسو ناست وئ. او دریم شرط دا دی چې کله تاسو دا وظیفه شروع کړه، نو بیا به چا سره خبرې نه کوئ، د خبرو په دې کې سخته پابندي ده. ان شاء الله تعالی که چېرې تاسو دا وظیفه په دې شرایطو کې دننه وکړه، نو الله جل شانه به ضرور د ستاسو تمام حاجتونه پوره کوي. زما عزتمندو، دا وظیفه د 40 منټو وظیفه ده. چې ستاسو پې زندګي بدلېږي، نو دا 40 منټه هېڅ شی نه دی. خلک د خپل ژوند د بدلولو دپاره څومره محنتونه کوي، څومره کوششونه کوي، نو لهذا زما محترمو، دا 40 منټه څه دومره ټایم نه دی. په دې 40 منټو وظیفې سره به الله جل شانه د ستاسو په ژوند کې عظیم انقلاب راولي. زما عزتمندو، دا ډیره مختصره وظیفه ده، خو لیکن د اثراتو په اعتبار سره، د برکاتو په اعتبار سره او د کمالاتو په اعتبار سره ډیره زیاته عظیم الشانه وظیفه ده. پوره توجه او دیانت سره تاسو دا وظیفه وکئ. لهذا زما محترمو، تاسو به ټیم نه خرابوئ. دا چې څه ټیم تاسو دا وظیفه مکمل کړه، ترتیب او طریقې کار باندې تاسو پوهه شوئ، نو بس زر تر زره اودس چردام وکئ.
کوم شرایط چې ما تاسو ته بیان کړه په دغه شرایطو کې دننه تاسو دا وظیفه وکئ ان شاء الله تعالی 40 ورځو پورې روزانه مسلسل تاسو دا وظیفه جاری وساتئ. تاسو به د دې چې کوم کمالات او برکات دي دا به تاسو په خپله باندې محسوس کئ. دا داسې بهترینه لاجوابه طاقتوره وظیفه ده، بهترین کلمات مبارکه دي چې تاسو به لا 40 ورځې مکمل کړي نه وي، 40 ورځې وظیفه به تاسو لا پوره کړي نه وي. الله جل شانه به د ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي وي یا د کم مقصد دپاره خواهش دپاره تاسو دا وظیفه کړې وي، ضرور به الله جل شانه تاسو ته په هغې کې کامیابي عطا فرما کړې وي. زما عزتمندو په ویډیو کې خبرې ځکه ډېرې کېږي چې د ستاسو پوخ یقین د الله جل شانه په ذات باندې راشي، د الله جل شانه په قدرت باندې د ستاسو یقین راشي چې الله جل شانه په خپل قدرت سره هر څه کولی شي. مخلوق الله جل شانه د ارادې نه بغیر هیڅ هم نشي کولی. دا ټول مخلوق ټول په ټوله الله جل شانه ته محتاج دی چې الله جل شانه څنګه حکم وکړي، څنګه اراده وکړي هماغه شانتې کوي. بهر حال زما عزتمندو که چېرې تاسو خپل ژوند بهترین کول غواړئ نو دا خاص وظیفه تاسو هم نن شروع کړئ. زما عزتمندو اوس راځم وظیفې طرف ته. مکمل ترتیب او طریقه کار زه تاسو ته بیانوم. زما عزتمندو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ټولو ناظرینو سامعینو په خدمت کې دا درخواست دی چې تاسو هسې هم ویډیو ګورئ، په اول ځل باندې مو زما د دې چینل ویزټ کړي وای، دا چینل مو لا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټالی والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ آل یې کړئ د دې دپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملاویږي. ځکه چې زما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم، هغه مستند وظایف چې ما ته خپلو استادانو د هغې اجازت راکړی دی. د دې نه علاوه زما عزتمندو زما د حوصله افزایي دپاره ویډیو ضرور لایک کوئ او لاندې کمنټ کې تاسو ښکلي الفاظ منشن کوئ، ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله. زما عزتمندو دې سره نور څه نه کېږي، صرف ما ته به حوصله افزایي ملاویږي او زه به خوشحالېږم او زه به په خوشحالۍ سره او پوره توجه سره او ترغیب سره زه تاسو ته ښکلي وظایف په دې چینل کې راوړم. نو زما عزتمندو د ټولو نه مخکې به تاسو 100 مرتبه 100 پیرې به تاسو درود شریف ووایئ. که درود ابراهیمي باندې ټایم ډېر زیات ستاسو لګي نو مختصر درود شریف تاسو هم ویلی شئ صلی الله علیه وسلم. زما محترمو د دې نه پس به لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، دا به 500 مرتبه 1500 پیرې به تاسو ولولئ او بیا به د دې نه پس زما عزتمندو 100 مرتبه 100 پیرې به تاسو درود شریف ووایئ او دا الفاظ به تاسو صحیح طریقې سره ادا کوئ، پوره توجه او دھیان سره او تجوید سره. دا نه چې زما محترم زر در تاسو وایئ او ځان ته خلاصوئ، نه بلکې صحیح طریقې سره به تاسو لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بل زما عزتمندو دا خبره یاد ساتئ چې دې سره وو نشته، اکثر خلک دې سره وو وایي ولا حول ولا قوة، نو لومبني سر کې وو نشته، تش لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم دا به تاسو ووایئ. د دې نه پس به زما عزتمندو دعا دپاره لاس پورته کړئ، انتهایي عاجزۍ سره توجه سره به تاسو د الله جل شانه نه سوال وکئ، دعا به وغواړئ. انشاءالله تعالی الله رب العزت به مو حاجتونه ضرور پوره کوي.